یو سل شپېته کاله مخکې افغانان لاسترلیا ته تللي والته تجارت کوه افغان بازار په نوم او ډېر داسې شیان مشهور وو. اوس دوی موږ ته راسي چې تاسو څه شی لرئ ستاسو نوم مو بدل کړه او دلته مو بامیان بازار کېښود افغان بازار مو لرې کړه ستاسو دا ګنده نوم. نو یو سل شپېته کاله 1860 کې مخکې پښتانه افغانان له افغانستان او پېښور نه داسې تللي وو. اول ته تجارت کاوه په هند کې په استرالیا کې او انګریزانو سره کاروبار و. عبدالمحمد او عبدالوحید په نوم دغه دوه د پښتنو د اوښانو د قبیلې ستر مشران وو چې هلته لاړل او انګریزانو سره یې قرارداد وکړه چې موږ به تاسو ته دلته ریل پټلۍ هم جوړو تجارت به هم کوو او په دې دشتو کې موږ بلد هم یو څنګه د مال وړو او راوړو. انګریزانو دوی سره ډېر خورا تجارت وکړه او اول مسلمانان افغانان ګڼل کېږي چې په استرالیا کې لاړل او جومات یې جوړ کړ. په ایډلایډ کې په 1888 کې جوړ شوی جومات د افغانانو پښتنو په لاس جوړ شوی دی. اول ته استرالیا ښځې چې وې یا نجونې چې په ویړې افغانانو سره ودونه کول تاسو په دې عکسو کې ښکاري هم ځینې په کې ځان سره مسلمانې کړلې. نو د استرالیا په پیسو باندې هم د افغانانو افغان اوښان ول افغان کمیلرز نوم راغلی دی په د 500 روپو باندې د 50 سنټو باندې سکو باندې دلته ښکاري په دا کتاب کې راغلی دی. اول د مشهور ځای دی افغان کان د کان ټاون د افغانانو په دغه باندې مشهور د کم چې په خوا صدۍ کې راغلی وو. اوس دا خلک موږ ته وایي چې تاسو کلتور نه لري تاسو چا پیژندئ او دلته زرګان زیات دي. اوس سړی تاسو شل کالم نه کېږي چې استرالیا ته راغلي او موږ 1860 کې دلته انګریزانو سره تجارت کوو پاټلۍ هم جوړې کړې وي. دا کمې غټې پاټلۍ چې د استرالیا یو سر نه بل سره تللي دا ټولې د افغانانو پښتنو په لاس جوړې شوي دي او ځینې د هند بلوچانو پښتانه وو. نو خپل تاریخ هیڅ کلم مه هېروئ او نه تاریخ هېرېږي. تاریخ همیشه لیکلی پاتې کېږي او دا خلک زموږ تاریخ نه ویني. موږ ورته بیا هم دروند نظر لرو موږ ورته بیا هم د افغانانو په سترګه ګورو موږ ورته زموږ وطنداران یو خو دوی هره ورځ له کمبلې څخه پښې باسي. دلته زموږ دا نوی نظام هم زموږ بیرغ نه مني زموږ نور شیان نه مني موږ دوی ته نور هم کم راولي وایي که تاسو دومره ځان ته نران وایي ورسئ د خپلو پښتنو نه مو خپل حق واخلي. نو باقي دی خدای خیر کړي زموږ تاریخ ټولو ته معلوم ده او موږ بې تاریخه نه یو. 100 کاله مخکې تاسو نه وایي چې دا اوښان مخان دلته ګرځېدل او افغانانو پکې تجارت کو. دا لنډ معلومات که چاته نه وي نو تاسو له ګوګل ته لاړ شئ او خپل تاریخ رایاد کړئ. ډېرې خوندورې کیسې دي دې باره کې به یوه ویډیو را پیدا کوم زبردست.